موږ د فقه معتبرترین کتاب لرو، رد المختار پی درر المختار. دا د فقه د امام اعظم صاحب لوی ترین معظم ترین فقهي کتاب دی. 12 مجلده جلده دی. په دې کې مولوي صاحب ماته یوه ورځ یو حدیث راوړله، وی پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې ښځې به په کوټو کې نه اوسوئ، ښځې باید په خیمو او بیابان کې واوسي. بدون د دونه چې زه صحت حدیث ته مراجعه وکوم یا یې سند وغواړم، ما ته د غلط حدیث اول اختلاف یې د قرآن او د سنتو د پیغمبر د ژوند او د کړو وړو سره اختلاف پیدا کوي. نو دې مولوي صاحب ما ته وویل مولوي صاحب زه د حدیث په دو کتاب کې درښیم. نو ما ورته وویل چې مولوي صاحب که د حدیث موجود هم وي حدیث نه دی، یا ضعیف یا موضوعي حدیث دی. وی ته څنګه دا خبر کوي؟ ما وی ما ته معلومات نشته، امکان لري د حدیث په دې کتاب کې موجود وي چې ته وایي، خو زه چې د پیغمبر کړو وړو ته ګورم دا خبر غلطه ده. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه صلات وسلام پیغله میرمن، ځوانه میرمن چې په ټولو کې د ډیره خوښېدله او تر ټولو نه ډیر احادیث بی بی عایشه د پیغمبر علیه صلات وسلام د شخصي ژوند نه موږ ته را انتقال کړي دي. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها په حرم د مدینې منوره کې اتاق درلودله. پیغمبر علیه صلات وسلام سره په مغو اتاق کې دی بودوباش او زندگی درلودله. په همغه اتاق کې پیغمبر علیه صلات وسلام خپل مبارک روح ورکړله. په همغه اتاق د بی بی عایشه کې پیغمبر علیه صلات وسلام خاورو ته وسپارل شوله. ډیر تحقیق ته هم ضرورت نشته. وقتی چې حدیث نست حدیث د قرآن او د عمل کرد پیغمبر سره اختلاف پیدا که حدیث نه دی. هر حدیث و آیت چې راځي هغه د پیغمبر ژوند او کړه وړه باید تایید کا. پروردگار وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ووایي پیغمبر علیه صلات وسلام امتیانو ته دی، پروردگار ورته وایي که چیرې تاسو د ما سره مینه محبت لرئ، الله ورته وایي که زه در باندې ګران وم د ما سره مینه محبت لرئ فتبعوني، د ما د پیغمبر مطابقت وکوئ. د پیغمبر په مطابقت باندې د خدای دوستان ګرځئ. هر وخت چې د پیغمبر په لاره روانېږئ الله خوشحاله کوئ. هر وخت چې د پیغمبر قول او عمل باندې عمل کوئ الله خوشحاله کوئ، الله در ځینې راضي کیږي. او په دې باندې الله د تا سره څه کوي؟ اول خو د خدای دوست وګرځېدي، یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم. په خاطر د متابعت پیغمبر علیه صلات وسلام پروردگار د تا کړي ګناهونه درته مغفرت کوي. یو اصل د اطاعت پروردگار رب العالمین دپاره ټول وایو په ما الله ګران دی، ټول وایو زه مطیع و فرمان برداره د پروردگار رب العالمین یم. زه څه ځلې قبول کړم چې ته د رښتیا الله در باندې ګران دی که نه، د الله مطیع و فرمان برداره یې که نه یې. زه باید تا په څه وپېژنم، کومه علامه باندې تا وپېژنم چې ته د رښتیا د الله مطیع و فرمان بردار یې. هر وخت چې ما په تا مسلمان کې د پیغمبر د سنتو متابعت ولیده، د پیغمبر د کړو وړو متابعت مې در کې ولیده، تابع د پیغمبر د قول او عمل مې ولیدلې، زه په دې باندې فیصله کوم چې ته د خدای دوست یې، په تا باندې الله ګران دی، ته د الله فرمان بردار او مطیع. هر چا چې سنت پیغمبر علیه صلات وسلام په ځان عملي کړ او د ځان دپاره د ورځې قانون انتخاب کړه، خپل کړه وړه لباس او خوراک او ټیدل او کیناستل او خوب او لمونځ او تګ او عبادات یې مطابق د طریقې د پیغمبر وکول، پوه شئ چې دا د الله فرمان بردار دی.
پوه شئ چې د مطیع و فرمان بردار د پروردګار رب العالمین دی. ته دې ښه کس بل نشته دی. دا د الله قدرت دی چې خپل نیک بندگان خلکو ته ورښیي. ما اشتريتو په الشهود، هغه شاهدان چې موږ د نکاح مجلس ته لیږو په دغو دپاره څه شرط دي؟ هر سړی د نکاح په مجلس کې شاهد نشي اختیارېدلی. هغه باید سلیم عقل ولري، د سلیم عقل خاوند وي، لیونی نه وي، کم عقله نه وي. ته وایې ماتو یعنې عقل یې ضعیفه نه وي چې برداشت وکولی شي. باید هوښیار ترین د ټولو کسانو وي. البلوغ. او دوهم څوک چې د نکاح وګورئ په ډیرو ځایو کې شاهدان چې ناوې ته لیږي واړه ماشومان هم پکې لیږي. موږ مولوي صاحبان هم ورته ولاړ وي، دو صغیر شهادت هم قبلوي. وقتی چې د نکاح د مجلس د ایجاب و قبول نه ناوې ته کسان لیږي، دی به بالغ کسان وي، هلکان به نه وي، ماشومان به نه وي. والسماع و کلام، دی به کرنه وي، په غوږو به خبرې اوري، ګونګی به نه وي، په خپله ژبه به خبرې کولی شي. څوک چې د نکاح د مجلس نه ناوې ته لیږي په ده کې به دا صفات موجود وي چې دی هم خبرې واوري، هم خبرې وکولی شي، هم عاقل وي، هم مسلمان وي، هم سن د بلوغ ته رسېدلی وي، او هم ډېر عادل و انصاف و با صلاحیت شخصیت وي. مع فهم ان المقصود به عند الزواج، دغه شاهدان چې ناوې ته ورلیږل کیږي، دا شاهدان باید په دې پوه وي چې زه د دغو ناوې اقرار چې اخلم دا خاص د واده دپاره، دا د خپل ژوند دپاره نارینه اختیاروي، انتخابوي. دا بله مالی معامله نه ده، دا حیاتي د ژوند معامله ده. دا غواړي چې د پلاني سره واده وکوي، نکاح بسته کا. العدالة في الشهود وكل من يصلح أن يكون وليا في زواج يصلح أن يكون شاهد فيه. هر څوک چې مرتبه د ولایت کولی شي. ولی څوک دی؟ موږ چې ولی ورته وایو د نکاح ولی، هر هغه څوک چې دیني و شرعي امور تنفیذولی شي په دې ناوې باندې. هر څوک چې امر بالمعروف نهی عن المنکر په دې کور کې کولی شي، هغه ولی ګرځېدلی شي. تر ټولو نه ښه ولی پلار دی. پلار دی ټول کور ولی دی. په لور باندې هم احکام تنفیذوي، په زوی باندې هم، په ځان باندې هم، په خپله ښځه باندې. نو تر ټولو نه نیک ولی، ښه ولی په نیز د پروردګار پلار دی. نو که چیرې پلار ولی کېدلی شي، شاهد هم کېدلی شي. وردی شي خپلې لور ته دې ووایي چې د خپل مهر او نفس وکیل. ورونو دا شرعي احکام دي، زده یې کړئ. اول خو مولوي صاحبان په ډېره بېغورۍ باندې عمل کوي. هغلته شاهدانو ته د شروط او شیان نه ورښیي چې ورته ووایي چې ته د څه دپاره څې، ته اقرار د واده ماته راوړي، اقرار او اعتراف د ناوې موږ ته راوړي. ناوې ته کوم الفاظ استعمال کړي، ناوې به ګورې مخکې څوک چې ناوخته راځي هغه بیا په دې شیانو یې سر نه خلاصېږي. د ناوې مخ به ګوري او ورته وایي به د خپل مهر او نفس وکیل څوک نیسي. دلته ورونو دوه مسایل دي. یو خپل مبارک نفس خپل میړه ته بخي چې مقصد د هغې نه د دې ځان دی، او بل د مهر مسله ده چې هغه د فرایضو نه ده. په مذهب د امام اعظم کې واجب دی. یې مهر دپاره څوک وکیل انتخابوي او څومره مهر درته تعین کو. ګورئ دا شرایط دي. وختې چې دې وکیل ونیوله
د ما پلار د ما ورور د ما ماما د ما کاکا وکیل د ما دی یا ولی د ما دی مختاره نه دی چې هر څه د زړه غواړي هغه دې کوي نه هغه به یې دوناوې سره مشوره کوي خورې لورې ورېرې خورځې څومره مهر درته تعین کړم که غواړئ چې عدالت پیاده کوي د خپل سر معامله مه کوه ورشه د خور و لور سره د خوښه وکوه خورې زه خو د ولي تعین کړم وکیل د خپل تعین کړم اوس د دې میړه نه څومره مهر درته واخلم دا به درته وایي 2 لکه 4 لکه که یې ډېر مهر ویله نصیحت ورته وکوه چې لورې په ډېر مهر کې فایده نشته ده مهر کم تعین که لږ تعین که که یې نه منله اجباروي به م نه هر څه یې چې ویل ما به منې او مجلس ته به مغه خبر امانت راوړي په مجلس کې به بیا ساترۍ نه پې کوي وکیل ته سپینګیري مخ ور واړوي د مجلس په خاطر باندې 1 لک وبخه خادر ومې بخلې ما په خاطر 1 لک را وبخه خادر ومې بخلې د پلاني په خاطر باندې 1 لک را وبخه خادر ومې بخلې خادي کور د سامان په هغه کې نورې را مجرا کا در مجرا مې کې وکیل صاحب مهر واخسته ټول یې تیت پاشان کله ای محترم وکیله ناوې ته اوس څه وروړې څه ورکوې ته خو داسې وکیل شوې لکه د خپل مال وکیل ټول د تیتو پاشان کله ناو یې بیچاره ته د هیڅ شی پرې نه ښودل زموږ د وردګو د پښتنو مهرونه خو ټول په یوه کوټه اسباب کې مجرا شي په کور کې کوټه ورته جوړوم فرش و ظرف ورته خلمه دغه 2 لکه مهر به په دو کې مجرا کو مجرا یې کوي ښځه خو واک او اختیار نه لري اخو مظلومه ده زمریان خو موږ او تاسو نارینه یو هر څه چې کوو هغه کوو دلته عدالت ته سوال لاندې دی عدالت ته پښو لاندې دی هغو چې څه غوښتلي دي هغه دې ورته مهیا نه کړل هغه دې ورته ور نه کړل هر څوک چې ولی وي شاهد کېدلی شي هر څوک چې شاهد وي هغه بیا ولی نشي کېدلی ځکه د هغو دپاره قرابت وراثت مهم دی نو د دو د پرانه ورونو هر څوک چې ناوې ته پایست شاهدانو ورځئ باید محرم کسان وي خپلوان دوستان یې وي هر څوک دوستان دي محرم کسان هغه څوک دي چې د ناوې سره یې نکاح هیڅ وخت نه کیي دا محارم دي این دغو محارمونه به شاهدان تعینیږي بل څوک شاهدان نشي کولی او هر څوک چې ولی یا وکالت قبلوي هغه د خپل واک او اختیار سړی نه دی هغه به د ناوې په اختیار په پرموده باندې عمل کوي هر څه چې ناوې تې غوښتي وو د هغې کړه وړه به ورته عملي کوي مره به مهر غواړي مره به ورکوي بیا یې په مجلس کې د دې په خاطر باندې نه ویشلی شي نه یې تسلیمولی شي نه یې واک او اختیار لري ځکه هغه ځان ته صاحب لري چې ناوې ده مکمل مهر که چیرې په وکیل باندې ناوې عارضه شي په محاکمو کې ما وکیل ته ویلي و چې ما ته به 2 لکه مهر اخلي وکیل مې مهر ټول ویشلی دی هېڅ هم اوس ما ته نشته دي قاضي بې زجر کوي ولې د بل مال دې ضایع کړی دی یې بل نام مال باندې دې ساتیري کړي دغو حق دې نه دی ورته غوښتلی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين